د ژمن راډیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. یو ځل بیا هم په ژمن راډیو تلویزیون کې د ښار جاج خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې به موږ له بېلابېلو ځوانانو سره خبرې اترې لرو. له موږ سره پاتې شئ او د دوی دغه خبرې له موږ سره واورئ. زه رحیم عادل یم او کیمرا کې راسره محبوب محبت دی. نوم حفیظ الله. حفیظ الله کومې سیمې اوسېدونکی؟ د خوست ولایت تڼیو ولسوالۍ د درګي کلي اوسېدونکی. سر رغلی بزور ته چکار وی کچې ورې؟ نه بزر ته د پر رغلایم چې مو چې ژمي ټایم دا جمپرون به وخورم بټینا به وخورم بل دا شړای درانه و مو چې الګ جمپر به وخورم. خو ژمی خو نوره تیر شو نوره چیپ کې نه اوس دا الګ سپوته دی چې دا غارښته و تیر کی کنه. جمعه کې څو ورځې بزور ترسي؟ را جمعه کې 4 ورځې سم 4 ورځې سه څو روپۍ کریادو 15 روپۍ اوس خو دا رشکی دي 1.5 روپۍ اخلي 1.5 روپۍ. مکتب درس دی ویلای کنه نه دی ویلای؟ ولای وم پر مزدا کړه کړی اوس ویلې پوتې دي اوس خو ولا باز د غنه مجبورای نه پاتې شوې کور کارونه زیات دي. اوس هم عمر شته هڅه وکړه ان شاء الله زده کړې کېږي. نه باشه وخت پیدا کړم بيخي د اول سم نه بیایم. بزور ته روغوالی بزور کې خواښ یې دغه د امنیت د همدېشان د ښاروالۍ کورونه روان دي سره دي؟ الحمدلله موږ ډېر زنه خوښ یو ډېر ښه کورونه روان دي. بل سړکونه چې کوم باند وي اخلا شول کوم تانګ وي آزاد کړه الحمدلله ډېر ښه خوشحالي د اسلامي امارت. اوس به موږ ته چې وایي ټوکر ته کې پیغام یې څه والله هو څنګه میږي ټوکر غم یاد تا نرسي کني باید مو والا باید دیم نه دزدا پیغام خو یلی شي پیغام خدا لرم د خلکو ته چې باید د خپل وطن د خپل ولایت او د خپل خلک سره مینه محبت پیدا کړي. دا مټول د خلکو ته دا پیغام ده. ډیره زیاته مننه. ژوندای ده مننه. خیر یو بل اوریدونکو یو کس ته ما سره څوک خبرې کوي تاسو کې تر ځه دای کوي ته خو راوړاندې شه د ګرانې خبرې خو نه دي. نوم دې راته واخله. نوم مې مجروح الله ده. مجروح الله د کومې سیمې اوسېدونکی؟ د پکتیکا ولایت زیړک ولسوالۍ اوسېدونکی. خوست کې څومره وخت کېږي دلته ژوند کوې؟ دلته اندازه 2 میاشتې کېږي چې راغلی یم. کورسونو پسې راغلی کار پسې راغلی؟ کورسونو پسې راغلی یم. څنګه دی دلته د کورسونو معیار څنګه دی؟ والله ښه دی تر اوسه پورې ماشاءالله بیخي ښه روان دی. خپله استاد یې که نه زده کړې دلته کوې؟ نه خپل زده کوونکی یم. مکتب زده کړې کوې که پوهنتون وایې؟ نه پوهنتون وایم. څه شی پوهنځی وایې؟ د کمپیوټر ساینس پوهنځی وایم. ماشاءالله دا خو ډېر ښه پوهنځی ده. څنګه دې زده کړې مو دلته خوست کې وایې که نه پکتیا کې وې؟ نه دلته خوست کې وایم. خوست شیخ زاید پوهنتون کې؟ نه میخانیک انسټیټیوټ کې یم. ماشاءالله څنګه دې زده کړې مو ښې دي؟ والله شکر الحمدلله تر اوسه پورې ډېرې ښې روان دي زده کړې. ژمي کې خو رخصتي وي اوس تاسو رخصتي ده که رخصتي نشته؟ اوس هم رخصتي ده. په الحال ژمي کې بیا موږ داسې کوو چې خپل اضافي کورسونه کوي شخصي کورسونه اخلو دې ته راځو. هلته میخانیک کې عملي زده کړې څومره ډېرې دي؟ عملي زده کړې ماشاءالله ډېرې ښې دي. اندازه 80% عملي زده کړې دي میخانیک کې. دا چې خوست کې د خوست خلکو رویات څنګه ده تاسو سره څنګه دي خوستوال؟ خوستوال بس ډېره ښه رویه لري موږ سره. دا خبره نشته مثال جنجال چې نشته دی. ډېره ښه رویه کوو موږ سره ډېر ښه دي ماشاءالله. ډېره زیاته مننه. وروستیو کې موږ اورېدونکو ته پیغام یې لنډۍ ټوکه څه لرې؟ نه کومه لنډۍ ټوکه نه لرم. هغه کسانو ته مو پیغام څه ده چې په کچکي لارو خارج ته ځي خپل ژوند په خطر کې اچوي؟ خلکو ته مې دا پیغام دی باید خپل ژوند په خطر کې ونه اچوي. خارج ته لاړ نه شي په خپل هیواد کې خواري وباسي زیار وباسي خپل کار وکړي تعلیم حاصل کړي په خپل هیواد کې تر څو خپل هیواد پرمختګ وکړي. ډېره زیاته مننه چې موږ سره خبرې مننه. خیر زه ګورم داسې یو بل ځوان به پیدا نه شي چې ما سره خبرې وکړي. دغه د یو بل هم راغی د سره هم خبرې کوو. ستاسو نوم؟ زبیر مشال. زبیر د کومې سیمې اوسېدونکی؟ د کوبایست. کوبایو. خوست ته څنګه راغلی بازار ته البته؟ او سبق ته راغلی انګلیسي کورسو پسې راغلی یم. څنګه دي کورسونه مو څو بجې شروع کوې؟ دلته اوسېږي که نه ورځ راځئ؟ دغلته اوسېږو اتاق مو دی. کورسونه مو ډېر ښه روان دي. انګلیسي یوازې وایي کمپیوټر هم وایي؟ انګلیسي او ساینسي مضامین. څوم سیم کې مکتب کې؟ 10م کې. اوس وخت دی هغه د کانکور آمادګي سره له اوسه شروع کړی ده. ډېره مننه. نو اورېدونکو ته څه وایې څه پیغام څه ورته لرې؟
او دا پیغام دی دی باید تعلیم کې خوري وکړي ځانونه ورسوي د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو موږ به زو له نورو ځوانانو سره به هم خبرې کوو. د ښار جاج خپرونه دوام لري. تاسو نوم؟ فواد جان. فواد جان د کوم ځای اوسیدونکی؟ د شکردرې ولایت کابل. کابل څومره وخت کېږي خوست ته راغلی؟ یاره شپږ اووه کاله کېږي. شپږ اووه کاله. کاروبار دی چې د چی کاروبار کوي؟ الحمدلله دا کاروبار د نام خدا ښه ده، الله نه راضي او شاکر یو، خدای مهربان ده. خود ژمی ده نو لږ ذره سوداوې کېږي؟ الحمدلله الله نه راضي او شاکر یو. اووه کلونو کې د همدغه ګاډي ته راولې که نه مخکې د بل کاروبار کوي؟ نه مخکې موږ کابل کې کاروبار و د پیرکای ترویې د شاعر ما خرڅول، بیا که هغلته کاروبار ختم شو بیا راغلم چوک په سر باندې ما یا خرڅول، خو ژمی کې دا کار کوم، وړه کې بیا خرڅوم. یا خو کاروبار هم ښه وي، ژمی کې بیا دا کاروبار وړه کې له خدا یا خرڅېږي، په ژمی کې د جراب د شیان خرڅېږي. سات د تیر دی که نه؟ الحمدلله د الله نه راضي یو. د خوست خلکو څنګه دي تاسو سره؟ د خوست خلک نه ډېر خوشحاله یم، ډېر ګوسپندي خلک دي چې چا سره کار ونه لري، څوک د سره کار نه لري، غرض نه لري. د خوست خلک نه زه ډېر خوشحاله یم. ډېره زیاته مننه. او دا راته ووایه چې ګډی دې د راولې د خلکو نه څه غوښتنه لري چې راشي دلته سودا وکړي که نه؟ خلک راځي بیچاره انسانیت شرافت کوي، او 100 روپیه 15 روپیه شپږ روپیه ونه ګټه غواړو په مخ ځي. ډېره زیاته مننه. یار شم خیر اوسې. درنو اورېدونکو د کابل ولایت څخه راغلی او خوست کې کاروبار کوي او د ډېر خوښ هم دی له خوستوالو. دنه مننه کوو. او فواد جان ته راشئ دلته سودا ترې واخلئ. دی ډېر ښایسته هر څه لري په ګډۍ کې. تاسو به فکر وکړئ چې څه به نه لري خو هر څه لري. نوم عالمدین غورزنګ یم. غورزنګ صاحب کومې سیمې اوسېدونکی یې؟ زه الشیر ولسوالۍ. الشیر ولسوالۍ کې خوست ته سرګي وغلی؟ خوست هغه موږ دا میز مې جوړ کړی دی، کوښه دا سامان وامان په خرڅوو. څه شی خرڅوئ؟ دا شامپو دي، دا درشیان دي، وشه دا شیان دي. قیمتونه یې سره دي اسون دي که قیمت؟ قیمت والا وي موږ د خپله قیمت ورکوي او موږ وشه په لاس روپۍ 100 روپۍ ګټئ. د هغې پوره سړی وربتلی وي چې لاس 100 روپۍ وګټي او هغه خرڅ کړي. د هغې پوره سړی وربتلی وي. مخکې دې چې کړل دې نه کاروبار نه مخکې سبق دی یلی؟ نه مکتب نه دی یلی. ډېر څوم پر دی یلی؟ څلورم سم پورې مې یلی. یعنې د هغه وجې به پاتې وي، د غریبۍ له وجې؟ غریبۍ وجې پاتې دی. بس خدای دې وکړي چې د غریبي خلاصه شي او ته سبق ووایې. اوس ورځې څو روپۍ سودا کوي؟ ورځ والا بربري دو، کله 1000 روپۍ، کله 800، کله 1500، کله بالکل ونه شي چې باران هغه واجبي چې بیا شکر به ونه شي. کورنۍ هغه چا خبره کار پکې؟ والا خو بس دا دو چې نور هغه ورونه مې شته وشه، هغه دومره کاروبار شته چې که نه دومره ګزاره چې کېږي. نور خو دلته داسې ده زموږ هېواد کې خانان هېڅوک هم نه دي، بس د غریبۍ ژوند د ټولې کوو. زموږ اورېدونکو ته به څه پیغام ولرئ؟ مزدوري وکړي هر سړی که نه، د کور د کورنۍ دپاره او مکتب ووایي. اول سم کې خو مکتب لږ ډېر مهم دی چې مکتب ووایي. بیا د کور کارونه دي بس چې مزدوري وکړي هر سړی دپاره. مزدوري هم وکړي او د هغې تر څنګ هغه هم وکړي، زده کړې هم وکړي. زده کړې ډېر مهم دي چې زده کړې سره وکړي. هغه کسان چې یوازې یا زده کړې شروع کړي دي، یوازې زده کړې کوي یا یوازې کاروبارونه کوي، د هغوی ترمنځ توپیر څه وي؟ مثلا که یو سړی زده کړې او کاروبار دواړه کوي، د هغوی له هغه کسانو سره بیا فرق څه وي چې یوازې یا زده کړې کوي یا کاروبار کوي؟ دا خو دا ده چې مونږ وطن خو دار دی که نه چې اکثره موږ څه وي سرمایه نه لرو که نه. موږ چې کله مکتب ووایو لکه بیا د کور کارونه ساته نه شو رسولی، ځکه د کور کې ماشومان سړی لري، هغې پوره د خرچاو پیدا کوي که نه. مکتب چې ووایې کور کارونه ټول د پاتې کېږي. غریبۍ د واجب به مزدوري به کوي، نو بله طریقه نشته. ډېره زیاته مننه چې موږ سره د خبرې یار د شمه خیر ژوند. درنو لیدونکو دغه ځای کې یو بل کس هم دی، دی به هم راسره خبرې کوي. زما نوم نصیب الله دی. نصیب الله، ته څه شی کوې دلته، څرنګه راغلی؟ زم د شامپو د کالي د شیان خرڅوم. که دلته راځه تا ګډۍ پورې تر څو ځو، څنګه دی کاروبار؟ د ورځې څو روپۍ سودا کوي؟ والله مخکې لا خو اوس خو کارونه خراب سوي دي، کله 1500 کله 1000
2000 داسې سودا کوو. څه کوم ډول شامپوګانې در سره دي څنګه دي کیفیت یې ښه دی؟ اوس دا هر رقم شامپو ستا سره کالي دي موږ د ژمي کالي دي. دا د ژمي کالي دا خو ډېر خوندور کالي دغه جوړه په څو ده؟ دغه جوړه 200 روپۍ. ماشاءالله دا دغه ماشومانو ته راشي دغه کالي واخلي تر څو ګرم ساتل شي ډېر ښایسته کالي دي. دا راته ووایه چې خوښ یې له خپل ژونده؟ و نو خوښ مجبورینه به هم خوښ خو ته خدای پاک شکر باید ادا کړي ښکلې لاسونه پښې درکړي. ځینې کسان داسې دي چې لاسونه پښې نه لري دومره پیسې هم نه لري چې هغه ځان ته د ورځنی کاروبار پې جوړ کړي. ته خو شکر الحمدلله کاروبار لري او باید ډېر خوښ اوسې. نه شکر په دې ډېر شکر باسو چې خپل کار هم ده پوه شوې خپل دومره اغوسته ګزاره کېږي چې کور هم په چلېږي هغه هم په خپل کار هم وخته. ډېره مننه. موږ اورېدونکو ته دې پیغام څه وي؟ موږ تاسو اورېدونکو ته دا پیغام د سیلاول خو مکتبونه ویایي پوه شوې دا ګاډۍ او د هغه نه هېڅ نه جوړېږي چې مکتب څومره وي هغه ته دومره فایده ورته کوي. اوس موږ مکتبونه هغه ویلي وایي لږ اوس موږ یو دکاندار سره دواخانې والا سره موږ هم کاروبار ورسره کولی چار شا نیولو سي درس هم ویلی وایي. اوس موږ دا نه موږ ګاډیو ته ولاړ یو پوه شوې یا الله ګټلی. زه بیا داسې وایم چې کاروبار دې هم وکړي او زده کړې دې هم وکړي ځکه که په زده کړو کې یو سړی یو ځای ته نه رسېږي یا وظیفه نه وي موږ او تاسې باید یوازې د وظیفې لپاره زده کړې ونه کړو خو زده کړې هم کوو باید کاروبار دي چې خپل کاروبار وي یو کاروبار لري بیا ته ډېر په اسانۍ کولی شي چې زده کړې مخته یوسي. خو دا خو تعلیم دی چې کار مرار چې بیا خپله سیخوای سي ترتیب جوړوای سي بې سواده یو ښه مثال ته تراړ اوس موږ ته دا شامپو راوړي چې مثال سواد دی نه پوه شوې تاریخ باندې نه پوهېږي په هغې نه پوهېږي دا هېڅ نه کېږي. او که سواد دی پوه شوې شامپو څوک درته راوړي چې ته ناخلې پوهېږي چې دا ودرېږي تاریخ لري نه لري زه خلکو ته ورکم ورې نه کم هر شي ته باید سواد ډېر ضرور دی. ډېره زیاته مننه چې موږ سره د خبرې وکړې. خیر سي مننه تاسې نه. ژمن راډیو درنو یو بل ځوان هم دلته ولاړ دی نه پوهېږي موږ سره به خبرې وکړای شي که نه ستاسو نوم؟ دی نشي کولی له موږ سره خبرې. ډېره مننه. موږ به ځو له نورو ځوانانو له نورو کسانو سره به هم خبرې کوو. لیلام والا خو نه غواړي موږ سره خبرې وکړي نه پوهېږم چې موږ کې څه ستونزه ده چې دوی موږ سره نه غواړي خبرې وکړي. موږ ځو نورو کسانو سره به هم خبرې کوو له موږ سره پاتې شئ. موږ غواړو د خلکو له خولې هغه څه چې دوی لري تاسو ته واورو. څه نوم؟ سیف الرحمن. سیف الرحمن سر رغلی بازور ته. زه خپل دلته ویش مارکیټ کې دکان لرم ټیکری دکان مې دی محصل هم یم درسونه وایم هغه نه بعد بیا راشم دلته دکان کې ما دکان کې راسره یو بل کس هم شته ملګری دی چې هغه نه زه نه وم بیا هغه پکې ما مخکې هم له ځینو ملګرو دا پوښتنه وکړه چې د کاروبار ترڅنګ د زده کړو ترڅنګ کاروبار څومره مهم دی که یو سړی زده کړې کوي او کاروبار هم لري هغه به څومره په سهولتونو کې وي؟ زده کړو ترڅنګ کاروبار ډیر زیات مهم دی ځکه که چېرته ته پیسې ونه لرې نو بیا نشي کولی چې ته خپل زده کړې په صحیح توګه مخې ته یوسې. نو دې دپاره پیسې ډېرې مهمې دي چې پیسې در سره نه وي نو ته کاروبار تعلیم مخته نشي وړی. ډېری ځوانان تاسو وینئ په دې ټولنه کې چې هغې د روپۍ د وجې تعلیم په نیمه لار کې پرېښی دی خپل منزل ته ځای ته رسولی نه دی. څومره اوس خوښ یې چې هم تعلیم کوي هم کاروبار لري؟ ډیر خوښ یم الحمدلله د خدای نه ډیر شکر گزار یم چې هم تعلیم ته خدای چانس راکړی دی او هم خپل حلال رزق حلاله نفقه ګټم. ځوانان دې کلو بڼډو کې ګرځي تعلیم نه کوي یا زده کړې نه کوي یا عموم کې کاروبارونه نه کوي پیغامونه مو څه دي یعنې هغوی ته به پیغام یې څه وي چې مثلا دوی څه وکړي؟ زما پیغام ټول ځوانانو ته دا دی چې تعلیم وکړي. تعلیم ډیر ښه شی دی. تعلیم داسې زیور دی چې هغه هېڅکله زړېدونکی نه دی. کاروبار که هر څومره وي کاروبار بیا هم پیدا کیږي خو باید که چېرته څوک وی نه لري که نه چې پیسې در سره نه وي نو بیا هېڅکله ته تعلیم مخته نشي وړی. نو د دې دپاره لازمه ده چې تعلیم هم وکړي او کاروبار هم مخې ته یوسي. ځینې ځوانان بیا په کچکي لارو ځي
هغوی ته هغوی ته خو زما دا پیغام دی چې خپل وطن جوړ کړئ، مزه خپل کورنۍ ته سردرد مه جوړېږئ، ځکه چې کچکي لارې موږ تاسو وینو ډېری ځوانان داسې په ظلمونو شهیدان کړل چې بیخي ډېر زیات یې خراب کړل نه. نو دې ته مې هیله ده د دې نه چې دې لاړ نه شي په ډېرې په کچکي لارو باندې، دلته خپل وطن کې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. خدای به وکړي چې ښې ورځې به راشي انشاءالله. ډېره زیاته مننه. مننه تاسو هم چې وخت مو راکړ. د ژمن رادیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا وه د ښار جاج خپرونه چې ما رحیم عادل در وړاندې کړه. تر بلې داسې یوې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ.